بسم الله الرحمن الرحیم د سی پلس پلس ویډیو دا کوډ موږ مخکې کړی و سې دا چې موږ به انټیجر اماونټ اخیسته اماونټ موږ سره مختلف قسمه نوټونه ول سې دا دغه نوټونه نیمز دي دا ټول موږ سره مساوي کوو د څه سره د صفر سره ولې صفر سره مساوي کوو ځکه چې موږ وایو دغه ټول باید موږ سره مخکې نه صفر وي دې نه مخکې چې موږ اماونټ ورکوو سې دا دې نه وروسته چې موږ اماونټ دلته انپوټ موږ نه واخلي یوزر نه بیا به څه شي که چېرې د اماونټ د 500 نه زیات و بیا چې که دغه 500 باندې وویشل سې دا اماونټ کې کم نوټ 500 کې کوم روپیا چي سي دا نو دا 500 باندې چې روپیا وشل شي نو مطلب حتما یو جواب موږ سره لاس روز چې 500 روپیا دی ورکړي نو چې یو به تاسو سره په 500 کې اډ شي ځکه چې دا اکاونټ کول غواړو موږ دا نوټونه سي دا مطلب یو به تاسو سره چې شي یو نوټ به 500 ولا در بسی ولیکل شي او بیا به چې کې اماونټ بیرته صفر کول لپاره بیا به چې کې اماونټ به واخلي اماونټ منفي نوټ 500 ضرب د 500 اول ضرب عمل کېږي ځکه چې 500 ضرب د نوټ 500 سونه یو ده نو منفي یو ضرب 500 نو منفي 500 منفي 500 نو مثبت 500 مساوي د صفر سره سي دا نو موږ سره بیرته اماونټ مساوي صفر سره چې د 500 نه بعد او که چیرې بیا شي او موږ سره 200 ولا نو بیا 200 هم دا شی واخله تر څو پورې تر څو اماونټ موږ سره مساوي یو شي سي دا نو چې یو روپۍ شو دا به شي په لیکه دا به نوټ 1 کې صرف ولیکه نور مطلب مخکې ما صفر کو روپۍ نو موږ سره یو نو بعد نو چې صفر هم صفر دا صفر لیکل شوی دا سي راځو به چې کو د ټولو اف کنډیشنز نه وروسته راځو چې کو یو اوټپوټ دی سي دا مطلب چې کو دا سکرین باندې شو کو مطلب څومره لیست شوی دی د کاونټینګ نوټس موږ سره وایي چې 500 ولا در سره اخیستل شوی دا کنه نو 200 ولا اخیسته یو 100 ولا 500 ولا 100 ولا دا اخیسته راځو موږ دا رن کو دی رن کول لپاره موږ راځو موږ وایو چې اماونټ ورګزویم 515 روپۍ ما چې کړی لګولې دي په نوټونو باندې کم نوټونه واخیستې دي موږ ته وایي چې راشه لیست اف کاونټینګ نوټس دي موږ سره یو د 500 ولا اخیسته دی یو د 500 ولا اخیسته دی یو د 60 ولا او یو 50 ولا ځکه چې 50 جمع شل 15 او 50 او 550 نو 550 ولا نوټس دي اخیسته ده څه دې تکرارول لپاره مطلب چې دوباره موږ نه پوښتنه وکړو چې دا موږ سره باید تکرار شي ایکس واي کا ګو ټو ایکس واي کا یا ګو ټو لیبل کا او دلته چې ولا غوا لیبل ورکړه راشه دغه ځای کې موږ ته وایي چې ایکس واي او دا په کالن سره ختم کړئ دا ګو ټو سټرکچر مو مطالعه کړئ سي دا راځو موږ وایو چې اماونټ ورکا 550 یې ورکا ګوره موږ سره دومره نوټونه واخیستل شول زه ورته بیا ورکم زه ورته راشد نه 200 والا یو دنه بل واخله ګوره 200 والا کې څه شي ګوره 200 والا کې دا موږ سره ولیکل شي 200 والا هم اخیستل شي دلته لیکل شوی سي دا راځم زه ورته نه یو دنه بل 100 والا هم واخیسته ګوره 100 والا هم دلته اضافي شي راځم 500 والا اخیستل شوی 100 والا مو واخیسته 150 والا مو واخیسته 60 والا سوري 150 والا مو واخیسته او بیا چې کوم 100 والا هم ورته لیکم او بیا چې ورته لیکم بیا سلور والا هم نه درخصل شوی بیا 3 والا بیا 2 والا نو چې شو بیا یو والا واخله ګورم سر چې شو د ټول مکسر واخله یو لاس والا نه درخصل شوی لاس والا هم ولیکه سوري پروګرام نمبر مې غلط ورکړ سي دا موږ سره د کاونټینګ پروګرام سي دا راځو بل پروګرام ته خو بل پروګرام د پاره چې کو بل پروګرام اول ډیټ کو چې پروګرام نغواړي څه شي او پروګرام څه باره کې سي دا نو بیا ورځ خپل پروګرام ته ښه ډیف سی پلس پلس ته خره زموږ وایي چې دا دی سي دا Write a C++ program to input angles of a triangle and check whether a triangle is valid or not. د زاویو له لحاظه یو triangle موږ سره valid ده کنه valid نه مطلب موږ سره صحیح موجوده ده کنه رسمي دي شي کنه خرزو موږ د triangle د زاویو له لحاظه داسې اخلو چې integer اخلو angle first اخلو angle third second اخلو او angle ځکه چې په موږ مثلث کې موږ سره درې زاویې وي اوله دویمه او دریمه سی اوټ کوم سره موږ سره چې ویو چې enter length enter 3 angles دا بخوي سي دا 3 angles موږ ته وایي چې انپوټ کا انلاین واخلا او انلاین ورسته موږ سره چې یو سپیس واخلا او بیا سی ان کا موږ سره سی ان کا angle first angle second او angle third مثلا کا سوري angle ای پاتې شو سي موږ نه دلته مثلا غلط اخسته دا سوري angle صحیح مو اخسته دا کوم څه غلطي دلته غلط ده ښه اول angle موږ وایو چې دا هم دې شو اخلا دا هم دې شو اخلا دا هم دې شو اخلا اوس راځو دلته وایو چې د څه کېږي چې مطلب موږ سره یو بل ویریبل هم دلته ډیکلیئر کا انټیجر
sum په نوم صحیح ده. اوس دلته واخله چې sum equals to angle first plus angle second plus angle third. اول زاویه دویمه زاویه دریمه زاویه ټول سره جمع کی. کچیرې if sum of these three زاویه is greater than or equal to 180 شو صحیح ده. د یو سلطه درجه سره برابر شو نو بیا څه دا موږ سره موجوده ده زاویه صحیح ده valid ده. او کچیرې او همدارنګه دا شرطونه هم موجود دي چې مطلب دغه angle first به هم د صفر نه مطلب greater وي او angle second به هم greater than 0 وي او همدارنګه and angle third به هم greater than 0 وي. sorry 0 او بیا چې کوم سره سی دل سی اوټ کوم سره سی اوټ کوم سره موږ ته وایي چې triangle is valid او بیا دین ورسته else تراشه او else ورته لیکه چې see out triangle is not valid راځو مونږه رن کوو دا پروګرام. مونږ اول څه واخله اول مونږ سلوي درجه واخله او بیا مونږ چې کا شپېته او بیا 90. triangle is valid مونږ سره valid ځکه چې اصولتیا درجه شوی او که چیرې ضرورت ارقام 50 30 10. triangle is not valid مونږ سره valid نه ده صحیح شو. دا زمونږه د انګلز له لحاظه یو مثلث valid او نه valid پیژندل. او بیا راځو موږ وایو چې د سایډز له نظر مطالعه کوو چې د ګورل د موږ تر کړی چې input all sides of triangle یو مثلث مثلا درې زولې لري صحیح ده. درې وړه زولې ورکوي whether triangle is valid or not valid او موږ سره د triangle valid ده که valid نه ده صحیح ده. راځم integer side 1 دپاره چې کوم side 1 دپاره دې دپاره اخلم چې a b او side 2 دپاره چې اخلم b اخلم او side 3 دپاره c اخلم. موږ سره اوله زوله دویمه زوله دریمه زوله دپاره a b c اخلم صحیح. outcomes ورته وایم چې enter three sides of a triangle. cn بکی موږ سره چې cn کې موږ واخلي چې a b c صحیح ده. او بیا چې کې f a داسې که چې f a plus b is greater than c and a plus c is greater than b and b plus c is greater than a. مطلب چې څه شي کې موږ سره مطلب دغه a او b زولې موږ سره جمع شي. اوله دویمه زولې موږ سره جمع درېمه نه باید زیاتره شي او اوله دریمه سره جمع شي دویمه نه زیاتره شي او همدارنګه دویمه او دریمه سره یو ځای شي د اول نه غټه شي. بیا څه ده موږ سره دا میسج راکړه چې see out triangle is valid صحیح. triangle موږ سره valid ده او کنه بیا څه کا دغه else تراشه او else کې موږ ته وایي چې triangle is not valid او راشه رانې کا موږ چې 19 واخسته 15 واخسته او 14 واخسته. triangle is not valid موږ سره valid نه ده. هر ځو موږ د دې لپاره مطلب چې درې وړ سایډ موږ سره څه شي کېږي مطلب دغه شرطونه موږ سره تطبیق شي. نو دې شرطونه تطبیقولو لپاره راځو موږ وایو چې یو بل هغه ورکو مطلب رن کوو یو بل کوشش کوو صحیح. موږ وایو 50 شو بل هم 50 شو بل هم 50 شو. triangle is valid موږ سره valid ده ځکه چې a جمع b شي نو c نه زیات شي او a جمع c شي د b نه زیات شي او b جمع c شي هم د a نه زیات. درې وړه شرطونه موږ تطبیق شو. triangle موږ سره valid او د کې triangle موږ سره valid نه ده ځکه چې سایډونه موږ سره یو زیات یو کم د مطلب بیا پکې فرق راځي. دا د سایډونو لحاظ نه پروګرام د انګلز د triangle جوړېدو لپاره چې valid دی که valid نه دی. بیا راځم وایم چې input write a C program to check whether the triangle is equilateral, isosceles او کا scalene triangle. موږ سره وایي چې دغه equilateral څه ته وایي مطلب موږ سره وګورئ چې آیا دا مثلث تاسو ګورئ دا موږ سره متساوي الاضلاع مثلث د equilateral. isosceles مطلب موږ سره چې دوه زولې مختلفې یو زولې مساوي وي او scalene مطلب چې درې وړه زولې مختلفې مطلب مختلف الاضلاع چې ورته وایي. زوله مطلب تاسو ښه پوهېږئ باندې ریاضي کې هندسي کې ویلي